بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس دا لیکسیون 36 یعنی شپږ درشم درس او د 36 سپیل بوخشابیغن داسې راځي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس اوله به د دې نه مخکې زه تاسې یو خبره دا وکړم. ګران دوستانو موږ تاسې دا درس مخکې میوارد یېلی ده او نن یې تکرار ده. او بله خبره دا دوستانو چې د زمونږ استاد په دې درس کې چې دي یعنی مطلب چې شه د اوسه نه ارتوا مزکه هغه مطلب دا شه د ګوري دوستانو مخکې موږ تاسې د کورنۍ دغه کورنۍ غړي موږ تاسې همداسې په غیر د نوم نه پیژاندلی و ښه یا همداسې په غیر د نوم نه مثلا داسې زده کړې خبرې پکې ښه. او نن چې ده نن په دې د دې په اړه باندې چې شه کو هغه کو مثلا چې یو سړی موږ تاسې په نوم باندې چیرې معرفي کوو کنه نو هغه باید موږ تاسې څنګه باید هغه کو یعنی د مغه کورنۍ په باره کې دا درس چې کوم یو ده یعنی په دې هغه کې نمونه راغلي دي ښه. اوس په دې درس کې تاسو به هغه نمونه به هم ځکه چې یعنی نوم د نوم سره سره باید څنګه معرفي کو. ښه ګران دوستانو زه ته شروع کوم او بل دلته دوستانو چې هغه دا مثلا اوس په معنا کې دونه ډیر نه درېږم ځکه چې مثلا دا درس موږ تاسو واره یې له امیدوارم تاسو باندې پوه شئ. ښه دلته وایي چې سلماس فامیلیا یعنی د سلما فامیلیا کورنۍ هوغن زیدن تکس یعنی واوري تاسو د تکس یا د خط واوري نوخ انمال یعنی بیا یو ځل واوري اون تشتراخن زی یعنی مثلا خط د دې خط لاندې یو خط کش کې اون تشتراخن دوستانو فکر کوم په درې دیرشم درس کې افرین یا په درې دیرشم یا په دوه دیرشم نه پیګم خو فکر زما په نظر درې دیرشم د ځکه درې دیرشم درس کې دوستانو کتا چې فکر وکي او یا راوړ بیا وګوري هغه د عکسونو درس ده او په کې مې د اکثره درته هغه ویلي دي چې د اون تشتراخن یعنی څه اون تشتراخن دوستانو دغه د یو خط لاندې چې دغه خط کشه هغه ته وای اون تشتراخن. افرین دوستانو امیدوارم د یادم نه وته اون تشتراخن زی یعنی خط تلاندې کش کی د فورنامین یعنی د فورنامین یعنی لمړانه نوم هغه نوم دوستانو چې څوک په کوم ځای کې به باندې یادېږي مثلا چاته پیغه کوي مثلا دغه سي. ښه اوس دوستانو زه تاسو ته ډېر درس کړم تاسو غوږونی سي چې مثلا دا څه وایي په غذای ځای کې به نور خبري ورسره کوو صحیح ده کنه. اوس تاسو دوستانو غوږونی سي چې دا څه وایي او مثلا هغه څه به ورسره رواني. ښه Seite 20, Aufgabe 6. Selmas Familie. Hören Sie den Text noch einmal. Unterstreichen Sie die Vornamen. Heute feiern wir ein Fest. Ja. Heute feiern wir ein Fest یعنی heute یعنی نن فایا مثلا د ډوډۍ ده ویا یعنی زمونږه ein Fest یعنی یو پارټي یعنی د ډوډۍ یو پارټي ده کنه یعنی د زمونږه د ډوډۍ یو میمانی یا مثلا یو میمانی ده پارټي ده مثلا دغه څه دوستان پر ډول باندې چې تاسو پیږي ښه مخکې اوس غوږونی سي دا لګ را شاته کوم چې مخکې شو. Feiern wir ein Fest. Meine Familie kommt zum Essen. Ja, meine Familie kommt zum Essen یعنی meine یعنی زما فامیلیه یعنی کورنۍ یا د کور غړي kommt راغلي دي zum Essen یعنی ډوډۍ ته یا میمانۍ ته. ښه مخکې غوږونی سي. Meine Schwägerin Melek ist da. Ja, meine Schwägerin Melek ist da یعنی زما یور تورګه دوستان دغه عکس درته راپورته کوم لک هغه پاسنۍ خط خو ویل امیدوارم په باندې پوه شوي ځکه چې د عکسونه معلوم شي درته او ختم درته معلوم شي. ښه meine Schwägerin Melek ist da مثلا موږ تاسو دوستانو مخکې ویلو چې هغه meine Schwägerin ist da یعنی زما یور ده یعنی د دې خزي دغه خزي د میړه خور دغه یعنی دغه خور ده د دې یور کیږي کنه یعنی دا وای دلته ده. اوس دلته څه meine یعنی زما Schwägerin هغه یور چې د مغه شه ده. ملک یعنی دلته نوم اخسره چې یعنی شوی د یور مې ملک نوميږي. ملک است دا یعنی د دلته ده. خو اوس د دې لاندې دوستانو دغه ته خط کښو لکه څنګه چې موږ تاسو فاصله چې اون تشتراخن زی کنه مثلا یعنی خط لاندې کښ کې د نوم لاندې د فورنامین یعنی دغه فورنامې یا دغه نوم د چې په دې باندې غ کوي ورته غ کوي څوک. ښه است دا اوس د دې نه مخکې وښی چې دلته څه وایي. Das Baby schreit. Das Baby schreit یعنی دا ماشوم ژاړي. هغه ژاړي نه دوستانو چغيږي کنه. ما خو تاسو مخکې ویلي هغه ساز مې درته وخله خو خیر به هر حال چې تاسو دوستانو چې په پوه شئ. ښه مخکې ورته غوږ ونیسئ. Meine Schwester Ahu küsst das Baby. ښه
meine Schwester Ahu küsst das Baby یعنی من یعنی زما Schwester یعنی خور اهو یعنی نوم ده د دې لاندې موږ دلته خط کشو کوس داس بیبي یعنی کوس یعنی اخلي داس یعنی دا بیبي یعنی دغه ماشوم ګوري دوستان دغه عکس هم تاسو یې نه چې مثلا دغه خزه یا دغه جلۍ مثلا دغه نه پیګم چاره او شاید بهرحال خدا ماشوم راخلی خپل غیږه ته یعنی او شويستا چې څنګه ورته یلی ګوري دوستان په مخکینی درس کې ما غونه وخت نه درلود ځکه درس هم زیاتو نو دا د دغه خور ده یعنی وای چې زما خور یعنی دا ماشوم خپل غیږه ته راخلی یا مخکې وګونی سي ja. Mein Ehemann Mehmet hilft im Haushalt. Ja. Weil mein Ehemann Mehmet hilft im Haushalt يعني mein يعني زما Ehemann يعني دا خزه وای زما میړه Mehmet يعني Mehmet نوم دا اول خود دې لاندې دلته خط کشو ja. هیلفت یعنی کومک کوي ام هاوسالت یعنی د کور په کار کې دا وګورئ دوستانو دلته لګیا د کار کوي ورسره مثلا کومک کوي خو یو خو دا عکس نه مثلا د پاکس کې خو ټول شي نه نشي ورخدل چې مثلا دا کار ورسره کوي دا کار خو بهر حال هغه د پیږي به ja مخکې وګونی سي Mein Bruder Erkan und meine Tochter Sefta spielen Karten. Ja. Mein Bruder Erkan und meine Tochter Sefda spielen Karten. Meine يعني زما بغوده يعني ورور إيركان مثلا دي دا نوم ده ګوري دوستانو چې د نومونو هغه دا ختم دی یاد ونوزي und او meine يعني زما Tochter يعني لور سفدا يعني ګوري دوستانو دغه اول ته درګه دا خط کش کوم دا يعني نوم ده یا سفدا دغه هغه چې ده ديتا دوستانو دلته هغه وای چې وای فاو ja نو دلته سفتا یعنی داسي وای ja شپیلن یعنی لوبه کوي کارتن یعنی قطعه کوي دا وګورئ دوستان د اکثر طرف پاس راوخه جوم ته درګه ja دا وګورئ دوستان دغه قطعه کوي دا دواړه یعنی دغه ورور دا ایرکان دا وګورئ دغه ایرکان چې دا کنه ماین بغوده یعنی دغه ورور دا ایرکان یعنی دغه نوم دا und auch meine Tochter یعنی زما لور سفدا یعنی سفدا د دې وی نوم ده ګوري دوستانو په مخکینی درس کې د دغه په ځای باندې راغلی چې کلاینه توخته کنه اوس په دې ځای کې چې شته چې سفدا یعنی نوم ورته خاصه کنه کلاینه لري کړه ښه نو مثلا دغه سي شپیلن یعنی لوبه کوي کارتن یعنی قتی ښه مخکې دوستانو غوښنی سي د خدمت لګرا پورته کو کنه دغه ځای مو وای بیا هغه کو پورته کو ښه چې اکسم کامله ویني Meine Schwiegermutter Fatma und mein Schwiegervater Serdar trinken Tee. Ja. Meine Schwiegermutter Fatma und mein Schwiegervater Serdar trinken Tee. Yani zum meine yani زما meine Schwiegermutter yani خواخي دغه خواخي ده دا وګورل ته دوستانو نوم مر سره شته خو لیکن ځکه عمل عکس د وسترته په دې نشم راځي کولای چې دوستانو دلته هغه خط پاسنای خط بیانې نه دا وګوري شویګه مو تور سره ده یعنی دغه خواخه ده فاطمه یعنی د دې نوم فاطمه ده د اول د دې لاندې خط کا شو دوستانو یا اوس به ختم راپورته کوزه چې پاس خط نه هغه شو راوته یا Fatma yani Fatma نوم ده und auch mein Schwiegervater yani خسر دا وګوري دوستانو دغه Schwiegervater ده ودرګه چې دلته اوس د دې نوم راخاره شو خوونه خط پناه کی دا وګوري دا Schwiegervater مثلا دغه خسر ده بیرته به کتابوزو ښه Schwiegervater مثلا خسر وای زما خسر yani زردار yani زردار نوم ده اول د دې لاندې خط کشو trinken yani ski tee yani chai ja مخکې غوګونی سي دوستانو Mein Vater Mohammed und meine Mutter Nilgün essen Kuchen. Ja. Mein Vater Mohammed yani زما mein yani زما meine نه ګوره ښه دوستانو د خبرو کې چې زما کنه meine د وخت زما خپل وخت هم د سي راځي meine mein Vater يعني زما پلار محمد يعني دلته مثلا محمد هغه ورکړی دا کنه يعني چې دا نوم ده یا und او meine يعني زما د ځای کې ګوري دوستانو پلار ته يعني mein ویل کیږي او مور ته meine ویل کیږي یا
موته یعنی زما مور meine Mutter یعنی زما مور نیلګون نوم ده ایسن کوخن یعنی ایسن خوري دا وګوري دوستانو کوخن یعنی کیک خوري کنه او ما خو تاسو مخکې مې دوستانو دغه ځای کې کاغه ګرده او راشي کنه نو چې کی کوخن یعنی اشپزي او دلته دا شده کوخن یعنی دلته په دې ځای کې کیک ته وایي ښه مخکې غوګونی سي دوستانو یعنی کیک خوري دې ځای کې ایسن کوخن یعنی کیک خوري ښه مخکې غوګونی سي Meine Tochter Emine und mein Sohn Hakan spielen Fußball. Ja. دا خلاص شو دلته وایي چې غره ده meine Tochter Emine und mein Sohn Hakan spielen Fußball. Ja. meine یعنی زما توخته یعنی لور Emine یعنی Emine نوم ده نه پیګم څه بلا ده یا یعنی دا هغه کې دا د دې Emine نوم ده und یعنی او mein یعنی زما زون یعنی زوی Hakan د زوی نوم Hakan ده یا شپیلن یعنی لوبه کوي فوتبال یعنی د فوتبال لوبه کوي دا وګورئ دوستانو دغه یعنی توپ ده او دغه مثلا دا دواړه لوبه کوي ښه ګران دوستانو امیدوارم تاسو په دې درس باندې پوه شئ دراتلونکو درس پورې دوستانو په پاکه لبان سپارم یعنی د دې درس دا مطلب و چې دغه unterstreichen مثلا موږ تاسو په مخکینی درس کې مثلا ویلو او هغه دا اوس دغه په دې ځای کې په موږ تاسو باندې اول په دغه درس کې په موږ تاسو عملي کوي یعنی بل چیرم فکر کوم وانه اوریدم په دې ځای کې ما اورید او کچیره کم دوست اوریدلی خپل مشکل حل کړی تنه خو ته کنه په دې ځای کې اول دا په موږ تاسو باندې هغه عملي کو unterstreichen یعنی دغه سي د خط لاندې خط کشول او دوامه خبره دا ده چې مثلا چې موږ تاسو دا هغه مثلا د نوم سره سړی څخه د خپل د کور غړي په نوم باندې موږ تاسو څنګه معرفي کوو ښه ګران دوستانو دراتلونکو درس پورې په پاکه لبان سپارم فی الحال چیس